السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر لسکون نمو د دې سات لنډو وروستیو خبرونو تر کلی زه حافظ احمد نصرت یم. پکتیا او روزګان کې دوه رغنیزې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کلي رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د روزګان په دهراود او د پکتیا په روحاني بابا ولسوالیو کې د څه باندې 6.3 میلیون افغانیو په ارزښت اوبو لګولو او رسولو د دوو پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه وزارت په وینا د دې پروژو د چارو په بشپړېدو سره به لسګونه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې او د سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د خړوبېدو زمینه په برابر شي. په بامیان ولایت کې دوه کان کیندونکي د غاز نیونې له امله مړه شوي دي. د بامیان ولایت په سیغان ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې 2 تنه کان کیندونکي د غاز نیونې له امله مړه شوي دي. دغه پیښه د سیغان ولسوالۍ په خواجه ګنج کلي کې پرون غرمه مهال شاوخوا 12 بجې شوې ده. د بامیان ولایتي چارواکو ویلي چې دغه پیښه کې د مړو شوو کان کیندونکو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. د اقتصادي کمیسیون غونډه کې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو بحث شوی دی. د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې د ډي پی ورلډ شرکت د شرط پاڼې په تړاو متحده عربي اماراتو ته د سرپرست حکومت د پلاوي د کاري د کاسازر پروژې په اړه د افغانستان برښنا شرکت د ټاکل شوي پلاوي د افغان ترانس پروژې په تړاو د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ معاینت د مناګي برښنا بند په تړاو د افغانستان برښنا شرکت د راپورونو او د جواز سیر او لیسنس الکترونیکي کولو پر طرحې او یو شمېر نور اقتصادي موضوعاتو بحث شوی او پر یو شمېر موضوعاتو لازم تصمیمونه نیول شوي دي. د لوګر ځایي چارواکي وایي د ارزي ولسوالۍ خلک وچ لرګي بازار ته وړاندې کولی شي. د لوګر ولایت ځایي چارواکي وایي چې د ارزي ولسوالۍ خلکو ته 10 ورځې اجازه ورکړل شوې چې د خپلې سیمې غرني او وچ لرګي د پلور لپاره بازار ته وړاندې کړي. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په ټاکلې موده کې به لرګي یوازې پل علم ښار ته د پلور لپاره وړاندې کیږي څو راتلونکي ژمي کې پرې د خلکو اړتیاوې پوره شي. د سوریې لومړی وزیر وایي د دولت مخالفینو ته د واک انتقال لپاره چمتو یو. د سوریې لومړی وزیر محمد غازي جلالي نن یکشنبه ویلي دولت یې د واک انتقال لپاره چمتو دی. جلالي په یوه ویډیو پیغام کې ویلي زه کور کې یم او له هیواده نه یم وتلی ځکه د دغې خاورې یم. هغه له سوریې څخه د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد وتلو په تړاو څه نه دي ویلي. دا ولسکون د دې سات لاندې وروستي او مهم خبرونه زموږ روانې خپرونې واورئ. له سکون راډیو سره اوسئ.